cos of negative beta موږ سره د څه برابر دی؟ دې لپاره د فارمولې ډیریویشن کوو. فنډامنټل لا اف ټریګنومټري تاسو ویلې ده چې هغه موږ سره ده cos of alpha minus beta is equal to cos of alpha cos of beta plus sin of alpha sin of beta. دې ته فنډامنټل لا ویل کېږي هم په دې وجه چې د دې په مدد سره ټولې فارمولې ډیرایو کېدای شي تقریبا. اوس cos of minus beta د څه برابر دی؟ نو cos of minus beta پاینټ کولو دپاره به زه په دې کې د a والا ټرم چې دی دا زیرو کم. نو a چې زیرو کوم نو فوټ a is equal to 0. a به پکې له 0 پوټ کو په ایکویشن 1 کې. نو دا به شي موږ سره cos of negative beta. دا وګورئ زمونږه او د دوی دا لیفټ سایډ بالکل میچ کیږي چې کوم زمونږ په کار دی. نو cos of 0 انګل او cos of beta plus sin of 0 او sin of beta. cos of 0 موږ سره برابر دی د 1 کې چې تاسو دا ویډیو زیات ساتل غواړئ د لپاره یو ټریک هم شته دی بلکې دوه دي. یو د رایټ هینډ دی او بل چې دی نو هغه د ټیبل دی. په دواړو باندې جدا جدا لیکچر شته دی. sin of 0 موږ سره د 0 برابر دی. sin beta په خپل ځای باندې راغی. sin beta چې 0 سره ملټیپلای شي نو 0 شو دا ټرم. دې خوا پاتې شو cos of beta. نو دا شو موږ سره د دې فارمولې هغه ډیډکشن چې cos of negative angle او cos of positive angle دا موږ له سیم ریزلټ دا راکوي. یعنی که مثال په تور کې چې تاسو سره cos of 45 ډیګري راغی او هغه برابر دی موږ سره 1/√2. بیا درنه څوک تپوس کوي چې cos of -45 د څه برابر دی؟ دا به هم موږ سره د 1/√2 برابري. دویم نمبر ډیډکشن موږ سره دی د cos π/2 minus beta دپاره چې که چېرې 90 ډیګري نه یو انګل ماینس کې راشي سبټریکشن کې دې راشي په هغې باندې کوساین فنکشن وي نو د دې نه ریزلټ کې مونږه څه لیکلی شو څه ډیډکشن کولی شو. دې دپاره چې دی نو د بیسیک لا چې کوم ده مونږ سره فنډامنټل لا اف ټریګنومټري د هغې نه مدد به اخلو. نو ځان ته ما ولیکله بیسیک لا چې کوم زمونږه فنډامنټل لا اف ټریګنومټري ده هغه. اوس د دې په مدد سره چې مونږ کله ډیډکشن کوو نو دې کې الفا ماینس بیټا فرست انګل او سیکنډ انګل وي. فرست انګل په دې کیس کې ما سره دی π/2 او سیکنډ انګل دا موږ سره دی چې کله موږ سره الفا π/2 شي په دې کې موږ پټینګ وکړو ایکویشن کې نو دا به شي موږ سره cos الفا په ځای به شي موږ سره π/2 او بیټا په خپل ځای باندې رااله انګل is equal to cos of alpha cos of π/2 او cos of بیټا انګل پلس ساین اف الفا چې ده نو هغه په دې کیس کې موږ سره π/2 ده او ساین اف بیټا انګل. اوس دا خو ښه موږ سره ایکویشن جنرال پام د cos π/2 ویلیو څه ده ساین π/2 ویلیو څه ده. اول خو په دې ځان پوهه کول دي چې π/2 موږ سره دا ریډین کې موږ سره د څه برابر وي. نو دې دپاره پته لګولو دپاره موږ سره یو سټینډرډ ویلیو شته دی چې هغه موږ سره پای ده د 180 ډیګري برابري. پای چې دی دا موږ سره د 180 ډیګري برابري. نو دا به شي موږ سره 2 پای ریډین سوري چې کله موږ π/2 دپاره معلومو نو دواړه سایډه به په 2 باندې ډیوایډ کړو. π/2 ریډین به موږ سره برابر شي د 90 ډیګري. نو اوس cos 90 ډیګري او sin 90 ډیګري دواړه موږ پاینټ کولی شو. cos 90 ډیګري موږ سره برابر دی د 0 sin 90 ډیګري موږ سره برابر دی د 1. دې لپاره هغه ټیبل ریفرنس تاسو اخیستی شئ هغې نه کتی شئ. اوس cos π/2 ماینس بیټا چونکې د دې ریزلټ موږ معلومول غواړو نو دا به په خپل ځای باندې راښکته کړو او د دې نه بعد چې دی دا بل سایډ به سمپلیفای کړو. cos π/2 موږ سره 0 شو چې دا ټرم دا پکې 0 شو نو cos بیټا دی اټومیټیکلی ورسره 0 شو پلس ساین موږ سره د 1 برابر شو او ساین بیټا په خپل ځای باندې دا راغی. نو د دې نه موږ سره دا ټرم ختم شو او ساین بیټا چې دی نو دا پاتې شو. نو که چېرته کیله موږ سره cos 90 ماینس څه انګل وي نو په ځای د دې چې تاسو د 90 ډیګري نه هغه انګل ماینس کوئ ډایرکټ چې دی نو په هغه انګل باندې ساین فنکشن اخلئ. لکه اګزامپل که چېرې زه تاسو له درکړم نو دا به شي cos 90 ماینس 30 ډیګري. نو اوس 90 ماینس 30 چې تاسو لیکئ د دې په ځای تاسو ډایرکټ لیکلی شئ ساین 30 ډیګري او دا ریزلټ چې دی
نو دا ورته لیکئ. اوس تېر ځل موږ دا فارموله ډیرایو کړه چې که چېرې موږ سره کاز فنکشن وي په پای بای 2 ماینس ال بیټا، نو دا به موږ سره برابر وي د ساین اف بیټا. اوس دې ځای کې موږ یو بل فارموله یا یو بل ډیډکشن کوو، هغه د موږ سره چې ساین پای بای 2 پلس الفا یا کیپیټل ای به واخلو. نو د دې نه به موږ سره څه ریزلټ راځي که چېرې ساین فنکشن راشي انګل د 90 نه سیوا کېږي، نو په دې کیس کې به څه اثر غورځېږي. ساین پای بای 2 که چېرې زه جوړول غواړم نو پای بای 2 پلس الفا د دې بي په ځای که زه دلته کې پټ کړم نو دا بالکل ساین فنکشن ما سره دې ځای کې یو طرف ته دی، نو دې ځای نه په اسانه زه ډیریویشن کولی شم. لہذا پټ بي ان دې له ایکویشنز چې هر څه نوم ورکوي، ایکویشن A، ایکویشن 2، ایکویشن C. ایکویشن A ورله ما دې ځای نوم ورکوي، ایکویشن A به ورته وایي. نو د دې په مدد سره اوس زه پټینګ چې وکړم نو کاز پای بای 2 ماینس پای بای 2 پلس الفا دا مونږه پټینګ وکړو نو دې خوا به شي ساین پای بای 2 پلس الفا. اوس نیکسٹ سټپ کې چې دی نو د ماینس په پرې بریکټ باندې اپلای کی. بعضې کسان د ماینس صرف پای بای 2 سره ولګوي او چې کوم دننه A دی نو هغې سره یې نه لګوي. نو د دې سیس خیال کول دي چې دا ماینس چې دی نو دا د پای بای 2 سره هم د ملټیپلای کی او د پلس A سره هم ملټیپلای کول دي. نیکسٹ سټپ کې به چې دی موږ سره کوساین فنکشن راشي په پای بای 2 ماینس پای بای 2 ماینس الفا باندې. پای بای 2 کینسل شو، ساین پای بای 2 پلس الفا دا دې سایډ ته راکوز شو. نیکسٹ سټپ کې چې دی نو کاز نیګیټیو انګل مونږ سره چونکې کاز یو ایون فنکشن دی اوس کاز مونږ سره دا یو ایون فنکشن دی. د دې خبرې مطلب څه دی؟ د دې خبرې مطلب دا دی چې کله کوساین مونږ سره ایون فنکشن وي نو د دې د نیګیټیو انګل ویلیو او د پازیټیو انګل ویلیو دا میچ کیږي. لکه په ماینس 45 او پلس 45 د دې ویلیو سیم وي. نیګیټیو انپوټ باندې پازیټیو انپوټ راکړي لومبی ډیریویشن یا ډیډکشن چې مونږ کړو نو په هغې کې مونږ ویلو چې کاز اف نیګیټیو بي از ایکول ټو کاز اف پازیټیو بي. دغه شانتې دې ځای کې A دی نو د دې بي په ځای A ریپلیس کړي نو دا به شي پلس A. ماینس ساین به ترېنه ختم شي، کاز اف A is equal to sin of pi by 2 plus alpha. تاسو خیال وکئ په تیر ریزلټ کې مونږ سره 90 ډیګري باندې انګل چې دا نو هغه ماینس کېده، نو کوساین فنکشن چې دی نو هغه ساین فنکشن ته ور واړېدو او دغه شانتې کاس فنکشن دې ځای کې ساین فنکشن نه چې انګل 90 باندې سیوا کېده نو ساین فنکشن مونږ سره کوساین ته راواړېدو. داسې قسمه فنکشنز کې دا سیکوینس دی، دې ته خیال وکړئ. د دې نه بعد مونږ ډیډکشن کوو او بیا اخره کې یو MCQ په سره بیانولو کوشش کوو چې هغه MCQ دې کې څه دی. هغه دی د انګلو نوم حوالې سره چې دا ساین دی نو کوساین سپیلنګ دا څنګه راغی، دې کې یو لاجیک شته دی. په هر کې دې ریزلټ باندې هم تاسو پوه شوئ. دې له به ایکویشن C زه نوم ورکړم. دا زمونږ دریم ریزلټ و چې مونږ ډیرایو کړو د بیسیک فارمولې نه. څلورم نمبر ډیډکشن چې دی نو هغه زمونږ دی چې که چېرې کوساین فنکشن وي هغې کې مونږ سره پای بای 2 پلس الفا داسې کیس راشي چې یو انګل د 90 نه اکسیډ کېږي. لکه په تیر کیس کې مونږ سره د ساین نه انګل سیوا کېده نو اوس مونږ دا د کوساین دپاره اخلو معلومو. نو په دې کیس کې زه چې دی مدد اخلم د بیسیک لا اف ټریګنومټري نه، فنډامنټل لا ورته هم ویل کېږي. کوساین الفا ماینس بیټا از ایکول ټو کوساین الفا کوساین بیټا پلس ساین الفا ساین بیټا. دا شو زمونږه فنډامنټل لا. اوس دې کې زه 90 ډیګري یو جوړول دي او یو پکې لا انګل A پرېښودل دي. نو انګل A شته دی
خو پای بای 2 ورسره پکار دی. نو زه اوس د دې بي په ځای باندې څه ریپلیس کم چې ما سره پای بای 2 راشي. نو دې ځای کې نیګیټیو بي دی. د نیګیټیو بي ختمولو دپاره زه دننه یو نیګیټیو انس لیکم چې هغه موږ سره اول خو پازیټیو ساین راشي، بل پای بای 2 پکار دی نو پای بای 2 به ولیکم. نو په دې کیس کې د بي په ځای باندې ما سره ماینس پای بای 2 ویلیو راځي. نو دا به شي پوټ بي از ایکول ټو ماینس پای بای 2. اوس چې کله زه په دې کې پوټینګ وکم نو دا به شي ما سره کاز الفا ماینس انټو ماینس پای بای 2. نو چې کله دا پوټینګ مونږ وکړو په دې کیس کې به مونږ سره بریکټ کې به دننه دا راشي ویلیو چې سمپلیفیکیشن وکړو نو دا سایډ به پازیټیو شي، خو البته دا رایټ هینډ سایډ اول ځان ته لیکو کاز اف فرست اینګل کاز اف سیکنډ اینګل. په سیکنډ اینګل د کیس کې مونږ سره دی ماینس پای بای 2 پلس ساین الفا او ساین اف سیکنډ اینګل چې هغه مونږ سره دی ماینس پای بای 2. اوس دې ځای کې یو خبره یاد بلو ساتي چې کاز مونږ سره دا ایون فنکشن دی. ایون فنکشن مطلب دا دی چې د دې نه مونږ سره ریزلټ هغه که چېرې اینګل په کله انپوټ نیګیټیو هم وي نو د پازیټیو برابر راکوي. البته ساین فنکشن داسې دی چې هغې له ته نیګیټیو انپوټ ورکوي، لکه ایکس یو اینګل له ساین ماینس ایکس ما ورکړو نو دا به شي ماینس ساین ایکس، یعنې کې دا ماینس ساین تې نه بهر راوځي. نو دا دې قسمه فنکشنز ته مونږ آرټ فنکشنز وایو. او دا بل چې کوم مونږ سره په نیګیټیو انپوټ باندې پازیټیو راکوي ریسپانس نو هغه مونږ سره ایون وي. دا یو ام سی کیوز د یاد ساتئ اکثر کمپیټیټیو ایگزامز کې راشي. نو د دې نه بعد چې دی سمپلیفیکیشن کوو نیکسټ سټیپ کې ماینس انټو ماینس دا به شي مونږ سره پلس ا پلس پای بای 2. اوس ریل نمبرز ایډیشن چې دی نو هغه مونږ سره کموټیټیو وي، لکه 2 پلس 3 یا 3 پلس 2 د دواړو نه مونږ سره پای ریزلټ راځي. په دې وجه باندې ځکه د انسی مخکې وروستو کوم نو هم څه مسله بني، یعنې کې ولیکم پای بای 2 پلس الفا. ریزلټ باندې به زمونږ هیڅ اثر هم نه غورځېږي. کاز الفا په خپل ځای باندې راغی، کاز اف ماینس دی نو چې ایون فنکشن دا به شي کاز اف پازیټیو اینګل کاز اف پای بای 2. پای بای 2 وختي مونږ ایکسپلین کړه په تیر ډیرایویشن کې چې 90 ډیګري دی، 90 ډیګري مونږ سره د 0 برابري. ساین الفا دی او ساین اف نیگیټیو دی نو نیگیټیو ماینس ساین برابر شي. او پای بای 2 باندې چې مونږ کله ساین فنکشن اپلای کو نو د دې نه به مونږ سره راشي 1. دا ټرم خو د چورلیټ 0 شو ولې چې 0 سره ملټیپلای کړي او ساین سره ماینس 1 ملټیپلای کا نو د دې دا ساین به چینج شي ساین اف الفا. نو دا نیگیټیو اف ساین فنکشن مونږ سره راغی. که چېرې مونږ سره کاس فنکشن وي هغه 90 ډیګري نه سیوا کېږي، سیکنډ کوادرنټ ته اړیږي، نو بیا مونږ سره د ساین فنکشن په دې کیس کې ویلیو هغه نیگیټیو وي، په شرط دا دی چې مونږ ساین فنکشن ډایرکټ په دې اینګل باندې واخلو. ډیرایویشن نمبر 5 یا ډیډکشن نمبر 5. اوس په دې کې به مونږ ډیرایویشن یا ډیډکشن کوو د کاز دا ډیفرنس دپاره وانو a پلس b دپاره چې مونږ سره به پازیټیو ساین کله دی کې راشي منځ کې د ډیفرنس په ځای نو په ریزلټ په اساس سره غورځېږي. نو دا به شي مونږ سره کاز اف الفا ماینس بی دی. نو اوس دې ځای کې دا ماینس ختمولو دپاره څه وکړم؟ بلکل دې ځای کې به بی چې دی نو زه د دې نیګیټیو بی پټ کړم یا نیګیټیو بیټا به پټ کړم نو مونږ سره به چې دی آنسر هغې کې چینجز دا راشي. نو دا به شي کاز اف الفا په خپل ځای راغی، کاز اف سیکنډ اینګل نو دا به شي ماینس بیټا پلس ساین الفا او ساین بیټا په هغې کیس کې مونږ سره نیګیټیو ویلیو دا د اینګل دی خوا رایټ هینډ لیفټ هینډ سایډ ته چې سمپلیفیکیشن وکړم نو دا به شي کاز الفا پلس بیټا is equal to cos of alpha. cos even function دی نو دا به شي مونږ سره cos of beta plus sin of alpha ماینس پتې نه راوځي sin of beta angle دا مونږ سره پاتې شو. وجه دا ده چې دا مونږ سره آرټ فنکشن دی. اوس نیکسټ سټیپ کې چې دی نو cos of alpha plus beta دا به په خپل ځای باندې راشي. cos of alpha cos of beta
ماینس ساین الفا ساین بیټا. دا شو زمونږه د آیډنټیټي د پلس د پاره یعنی سم د پاره. نو دې ته یو سټار به ولګو چې دا زمونږه ډیریویشن شو. اوس وګورئ په دې فنډامنټل لا کې چې دې ځای کې مونږ سره ماینس و نو رائټ هینډ سایډ ته مونږ سره پلس و، چې دې ځای کې پلس دی نو رائټ هینډ سایډ ته مونږ سره دا ماینس دی. نو دا شه زمونږ هغه ډیډکشن نمبر 5. اوس دې نه بعد د ساین د پاره به ډیډکشن کوو. اوس ساین فارمولې د پاره مونږ ډیریویشن کوو چې مونږ سره سم یا ډیفرنسز دا انګلی په ساین فنکشن کې راشي نو په دې کیس کې به مونږه څه کوو چې کله مونږه تیر ځل ډیریویشن سکول نه پاغه کې تاسو ته دې ځای کې ما ویلو چې ګورئ کله 90 ډیګري باندې دا انګل مخکې کیږي یا رستو کیږي. مطلب دا دی چې ګوره یو کوساین فنکشن دی هغې باندې مونږه 90 ډیګري واخلو پلس الفا یعنی یو انګل ورسره پلس کو. لکه مثال په طور 90 سره څه پلس کو 30 پلس کو نو 120 ډیګري ته راځي. نو د دې نه مونږ سره ډایرکټ د دې ریزلټ او د ساین الفا ریزلټ خو دې سره به بهر یو ماینس ساین ولګي نو د دې ریزلټ به بالکل سیمي دغه شانتي کې چې مونږ سره ساین پای بای 2 پلس الفا وي نو په دې کیس کې به اوس مونږ سره دا کاز الفا برابر وي. دغه شانتي د دې ماینس والے ویلیوز لپاره هم مونږه هغه چې دی ولیکل چې کله مونږ سره پای بای 2 ماینس الفا یا بیټا وي یا پای بای 2 ماینس بیټا دا په ساین او په کاس فنکشن کې راشي د دې نه بس ریزلټس راځي دا مونږه ولیکل او زده مو کړل. اوس د دې نه بعد دی خبرې ته غور وکړئ چې ګوره کله 90 ډیګري باندې انګل سیوا کیږي پلس 90 ډیګري پلس 90 ډیګري پلس 90 ډیګري لکه دا ما یو ایکسس واغست رپلی په دې باندې 90 ډیګري نه انګل سیوا شو. دې ځای کې د اوس مثال په تور دا انګل د زمونږه چې دا کوم ایرو ما جوړ کوم نو په دې 90 ډیګري نه سیوا کېدو باندې د دې پورې چې اوس ساین فنکشن دی نو دا چې د دې لاین نه راواړېږي نو دا کوساین شي 90 ډیګري کراس کی یا چې دې خوا کوساین فنکشن دې خوا راواړېږي نو دا موږ سره ساین فنکشن ته چینج شي. هغه انګل باندې به ډایرکټ صرف بس ویلیو واخلي 90 انګل به ترې نه لرکي نو ساین کوساین ته چینج کیږي او کوساین ساین ته چینج کیږي په 90 ډیګري شفت سره چې 90 ډیګري مونږه شفت ورکو نو د دې ساین ویلیو او کوساین ویلیو بالکل سیم شي. د دې خبرې لپاره ایکسپلین کولو لپاره زما یو جدا وړوکی غونډه کې کلیپ موجود دی په یوټیوب باندې تاسو هغه په چینل باندې کتئ شئ ګرافیکل ویوز والے چې کوم پلی لیست دی هلته کې لاړ شئ نو چې کله مونږه د ساین هغه ګراف وګورو او د کوساین ګراف نو د هغې نه مونږ ته دا خبره ښه واضحه کېږي چې په 90 ډیګري باندې دا شفت دا څنګه راځي. بهر کې دا خبره ذهن کې تاسو لمې کې خدا چې 90 ډیګري انګل مونږ سیوا کوو که ساین فنکشن وي که کوساین فنکشن وي نو په هغې کې مونږ سره فنکشن کې شفت راځي یعنی ساین کوساین ته او کوساین ساین فنکشن ته چینج کېږي خپل کمپلیمنټري چې کوم فنکشن وي د دې. اوس مونږ فنډامنټل لا ویلې وه د هغې په مدد سره مونږ یو ډیډکشن وکړه یو فارموله ډیرایو کړه چې کاز الفا پلس بیټا تاسو به اوس وایي چې ماینس والا ولې وانهغوستم دې ځای کې پلس دی نو د دې پلس والا په مدد سره زما په خیال چې دی نو په اسانه باندې به مونږ دا ډیرایو کړی شو. نو پلس والا پکې اخلم دا به مونږ سره شي فنډامنټل لاس کې دا هم راځي خو دا د هغې یو ډیډیوس فارم دی نو دا به شي کاز اف فرست انګل کاز اف سیکنډ انګل ماینس ساین اف فرست انګل او ساین اف سیکنډ انګل. په بک کې په پیج نمبر 289 باندې د دې دا چې کوم کلکولیشن دی نو دا موجود دی خو البته دې کې مسله دا ده چې دې ځای کې دا سټپ چې دی نو ډایرکټ غونته کې کړی دی نو په دې وجه باندې اکثر کسان بیا کنفیوز دي چې خدای پاکه دا د دې نه څنګه راوسته نو دې ځای کې زموږ کوشش دا دی چې مونږ سټپ بای سټپ د دې سلوشن دا ځان ته وکړو. نو اوس ما سره که چېرې دا کاز والا انګل چې د دې کې زه 90 ډیګري پلس کم نو دا به ما سره ساین انګل ته ورشفټ شي. لکه دې ځای کې خو دوه انګلې دي زه اول یو انګل اخلم مثال په طور دې ځای کې ما واغسته 90 پلس الفا نو دې ځای کې به شي
رائټ هند سایډ ته خو به اول کاس فنکشن 90 ډیګري باندې چې سیوا شو لکه دې ځای کې اوس 90 ډیګري ده نو دا به شي ساين فنکشن ته به کنورټ شي او دا 90 ډیګري به الیمینیټ شي ماینس ساين به را بهر شي او د دې وجه دا چې په سیکنډ کوادرنټ کې مونږ سره د کاس فنکشن ویلیو دا نیگیټیو وي افټر سکول ټو کالج والا ټریک ته دا به ان شاء الله تاسو زده کوي 1 بای 1 سټپ بای سټپ پر ورځ زده کیږي نو دا به شي ماینس ساين الفا اوس زه د الفا په ځای باندې دوه انګل اخلم مثال په تور الفا په ځای باندې ما واغستې x plus y دې ځای کې به شي cos of 90 ډیګري plus x plus y is equal to minus sin x plus y ورسېدی پی دا تاسو ذهن کې کېږدئ اوس دا کاس چې دی ساين فنکشن ته زه چینج کوم نو څه به وکړم 90 ډیګري باندې به یې سیوا کړم نو په 90 ډیګري باندې چې سیوا کوم نو زه به وایم چې دا پټ انګل A is equal to یا انګل B هم تاسو اغستی شئ 90 ډیګري یا که بوک کې پای دا ریډینس کې لیکل دی میجر نو زه به پای بای 2 واخلم پلس الفا مطلب مې د خبرې دا چې دا A چې دی نو 90 ډیګري سیوا کا یا دا B انګل 90 ډیګري سیوا کا نو چې دا مونږ ریپلیس کو نو دې ځای کې به چې مونږ سره کوساین فنکشن پای بای 2 پلس الفا پلس بیٹا اوس په دې کیس کې دا الفا پلس بیٹا زما انګلی دي او 90 ډیګري باندې دا ما انکریز کړی په دې کې ما 90 ډیګري شفت راوستو is equal to cos of الفا په ځای باندې چې دی نو پای بای 2 پلس الفا به زه پټ کړم دغه شانتي په بیټا خپل ځای باندې براولو او بیا نیکسټ پټینګ به هم مونږه وکړو cos بیټا په خپل ځای باندې راغی ماینس ساين دی نو د A په ځای باندې به شي مونږ سره پای بای 2 پلس الفا او ورپسې له ساين بیټا په خپل ځای باندې راغی اوس دې ځای کې یوې خبرې ته خیال کول دي هغه څه دې ځای کې دا A ما په وایټ کلر کې ولیکه دې لپاره چې دا A او B تاسو په انګل باندې حساب کړئ انګل باندې حساب کولو مطلب دا دی چې مثال په تور دا A او B دا زما یو انګل ده لکه څنګه چې دې ځای کې تاسو ما پوهه کړئ په دې مثال کې چې دا 90 پلس A وي نو انګل هغه په بل انګل چې موږ سره کوم وي په ډایرکټ موږ ساين فنکشن والو په پرس کې چې دا موږ سره دوه انګل شوي نو بیا موږ سره دې ځای کوم دوه انګل راشي نو کاس فنکشن دا موږ سره په دې کې شفت راځي چې کله 90 ډیګري باندې دا موږ سیوا کو نو ساين فنکشن ته نو دا خو به شي ساين فنکشن په سیکنډ کوادرنټ کې یعنی په دویم کوادرنټ کې د کاس فنکشن ویلیوز چې وي نو دا نیگیټیو وي په دې کې صرف ساين پازیټیو وي باقي ټول نیگیټیو وي نو دې ځای کې به یو ماینس ساين هم بهر ولګي او دنه 90 ډیګري به الیمینیټ شي او انګل چې دی نو هغه به راشي لکه څنګه چې هغه ځای کې x پلس y راغلو نو دې ځای کې a پلس b راغی cos پای بای 2 پلس الفا نو اگین اوس طریقه سوا ماینس ساين به ولګي وجه دا ده چې انګل په سیکنډ کوادرنټ کې دا 90 ډیګري نه سیوا ده نو یو ماینس بهر ولګیدو cos انګل چې د فنکشن چې د نو به ساين فنکشن ته چینج شي 90 ډیګري الیمینیټ کا ډایرکټ په انګل باندې فنکشن واخله دغه شانتي cos بیٹا په خپل ځای باندې راغی sin پای بای 2 پلس الفا sin چې ګوره 90 ډیګري نه تا انګل سیوا کړه نو سیکنډ کوادرنټ ته ویلیو شفت شو په سیکنډ کوادرنټ کې sin چې دی نو دا پازیټیو وي ښه افټر سکول ټو کالج مطلب all angles sin angles ټینجنټ انګل او کوساین انګل د دې ریسیپروکل په دې کې پوزټیو وي پرسپیکټیو کې خو بهر کې صرف یاد وساتئ چې په دویم نمبر کوادرنټ کې ساين فنکشن دا موږ سره پوزټیو وي نو دې ځای کې بشي اس چینجز باندې راځي بلکې ماینس خو په خپل ځای نه ساين پلس ساين براشي دا بشي کوساین پای بای 2 الیمینیټ شو الفا ساين بیٹا په خپل ځای باندې راغی اوس دې سایډ ته دا ماینس ته نو ماینس خو زموږ نه پکار نو د دې ماینس ختمولو د پاره دی بل سایډ ته ماینس لګول پکار دی یا دواړو سایډو ته ماینس ملټیپلای کول دي بهر کې کړی دي دواړو نه ماینس کامن واخلم نو دا بشي ما سره ماینس بریکټ کې بشي ما سره ساين الفا cos بیٹا
او دا نشان ماینس چې دی نو دا به موږ سره پلس شي کاز الفا ساین بیټا. نو دا و هغه سټیپ. اکثر کسان د دې ماینس دپاره چې دی نو ډېر زیات پریشان چې خدای پاکه دی په کومې طریقې سره کینسل کړی دی او دا ایکویشن په دې بوک کې ډایرکټ څنګه راوستلی. نو دا زمونږ هغه فارموله راغله چې ساین الفا پلس بیټا موږ سره برابر ده د ساین الفا ساین کاس بیټا پلس کاز الفا ساین بیټا، یعنی ساین اف فرست اینگل کاز اف سیکنډ اینگل کاز اف فرست اینگل ساین اف سیکنډ اینگل. اوس د دې نه بعد د ماینس ساین دپاره به هم مونږ چې دی هغه کوو. ساین کې چې ساین والا فارموله کې مونږ ماینس راولو نو بی به په ماینس بی سره ریپلیس کو. دا کار تاسو خپله هم کولی شئ. زه صرف دې ځای کې شارټ کټ کې لیکم چې که چېرې مونږ په دې فارموله کې ماینس راولو نو څه چینجز به دا مونږ سره راشي. لکه د دې نه مونږ سره ویلیو راله ساین الفا پلس بیټا نه ساین الفا کاس بیټا پلس کاز الفا ساین بیټا. نو چې دې کې مونږه چینجز وکړو یعنی بی په کله پټ کو ماینس بی نو دې خوا به شي ساین الفا ماینس بیټا، بل سایډ ته به شي ساین الفا کاز بیټا. ولې چې کاز اف ماینس بی او پلس بی دا برابري ایون فنکشن دی ښه، پلس کاز الفا ساین اف نیگیټیو وي. نو د دې نیگیټیو نه چې دا ساین اپلای شي په دې باندې نو هغه به بهر راوځي، چې بهر راشي نو هغه به دې ځای کې ماینس شي. د دې وجه دا ده چې ساین اف ماینس ټیټا از ایکول ټو ماینس ساین ټیټا. دا به په دې کې چینجز راځي، تاسو دا خپله هم پریکټس کولی شئ. د دې نه بعد موږ به د ټینجنټ ډیرایویشن کوو. اوس یو بل ډیرایویشن طرف ته راځو چې هغه دی موږ سره ټینجنټ اف نیګیټیو اینګل. چې موږ سره ټینجنټ فنکشن کې یو نیګیټیو اینګل ایز ا انپوټ راشي نو د دې نه به ریزلټ څه راځي. مخکې د دې نه چې زه ریزلټ ولیکم ټینجنټ هم موږ سره یو آډ فنکشن دی. اوس آډ فنکشن تاسو پیژنئ چې دې ته موږ آډ انپوټ ورکړو نو د دې نه به موږ سره ریزلټ کې هم هغه چې کله موږ ورسره نیګیټیو انپوټ ورکړو نو ریزلټ کې بیا موږ سره یو نیګیټیو ویلیو راځي. خو اوس دا خبره پروف کوو نو پروف ډیر زیات سمپل دی. ضروري نه چې تاسو د هر ځای کې اوس هر یو انپوټ دپاره هر یو ډیرایویشن دپاره هر یو ډیډکشن دپاره فنډامنټل لا یوز کوئ، بلکې بعضې ټایم کامن سینس هم یوز کول پکار وي. لکه دې ځای کې زه ټینجنټ ټیټا ولیکم، صرف ټیټا ټینجنټ ټیټا دا موږ سره برابرۍ د ساین ټیټا بای کاس ټیټا. اوس دا د دې څنګه برابري نو په دې باندې زموږ دا ویډیو شته دی، که چېرې تاسو کتل غواړئ نو هغه کتی شئ. لینک د دې ویډیو په ډسکرپشن کې شته دی. نو ټینجنټ ټیټا موږ سره د ساین ټیټا بای کاس ټیټا برابري او که پروف غواړئ نو څنګه چې ما تاسو ته ووایي بله ویډیو شته دی هغه وګورئ. اوس په دې کې که چېرې زه ټیټا ریپلیس کړم په نیګیټیو سره، ریپلیس ټیټا بای ماینس ټیټا، نو دا به شي موږ سره چې کله زه ریپلیسمنټ وکړم په دې کې نو دا به شي ما سره ټینجنټ اف نیګیټیو اینګل is equal to sin of negative angle by cos of negative angle. اوس ساین موږ سره آډ فنکشن دی، کاز موږ سره ایون فنکشن دی. د ساین تاسو ته پته ده چې کله دې نه موږ یو نیګیټیو انپوټ ورکړو نو د دې نه هم موږ سره یو نیګیټیو ویلیو به راځي نو دا به شي موږ سره ماینس ساین ټیټا او د کاز دپاره به موږ سره دا پوزیټیو شي، ولې چې کاز موږ سره یو پوزیټیو ویلیو ورکوي. صرف دا ساین بای کاز که چېرې موږ وګورو نو دا د څه برابر دي؟ د ماینس ساین نه علاوه. آیا د ټینجنټ ټیټا نه دي برابر؟ بالکل برابر دي. نو دې په ځای باندې زه لیکلی شم ماینس ساین به په خپل ځای باندې راشي او ټینجنټ ټیټا. نو د دې ځای نه موږ دا ډیډکشن واخیسته چې کله ټینجنټ فنکشن په یو نیګیټیو ویلیو باندې راشي، یو نیګیټیو اینګل باندې راشي نو د دې نه به موږ سره ماینس انټو ټینجنټ ټیټا ویلیو چې په پازیټیو باندې کوم ویلیو راکوي نو د هغې نیګیټیو به موږ اخلو، موږ سره به د دې نه بیا څه ویلیو راځي. لکه مثال په طور ټینجنټ 45 موږ سره دا د 1 برابر دی نو ټینجنټ ماینس 45 په موږ سره د څه برابر دی؟ ټینجنټ ماینس 45 نو دا به شي موږ سره ماینس ټینجنټ ټیټا ماینس ټینجنټ 45 ماینس په خپل ځای راغی ټینجنټ 45 د 1 په ځای راغی، دا شي زموږ
result د -45 دپاره. نو دا شانتي طریقې سره تاسو دا یوز کولی شئ. په هر کې دا د ټینجنټ دپاره نیګیټیو ټینجنټ ډیرایویشن و. اوس د دې نه بعد چې دی نو د ټینجنټ سم اینډ ډیفرنسز والا فارمولې دي. سم او ډیفرنسز فارمولې دپاره به مونږ داسې چل کوو چې اوس ډیرایویشن به کوو. نو ډیرایویشن ډیر اسان او سمپل دی. که چېرې مونږ ټینجنټ الفا پلس بیټا ولیکو یا الفا ماینس بیټا نو د دې نه به مونږ سره څه ریزلټ راځي. سمپل هغه طریقه اپلای کړئ چې ټینجنټ الفا پلس بیټا مونږ سره برابر دی د څه سیز. نو که دې لپاره زه فنډامنټل لا یوز کوم نو زما په خیال هغه به ډېر لینتي سټیپس وي. البته مونږه د ساین او کاز دپاره فارمولې لیکلي دي. نو که چېرې زه ساین او کاز والا پام کې دا ولیکم نو دا به ما سره ډېر زیات ایزي وي. الفا پلس بیټا. اوس ساین الفا پلس بیټا تاسو ته پته ده چې دا مونږ سره د ساین الفا یا کیپیټل کې لیکم چې انګل پته لګي تاسو ته. کاز آف بیټا پلس کاز آف الفا ساین آف بیټا. د دې ډیرایویشن مونږ اوس وکړه. لاندې به شي مونږ سره کاز الفا کاز بیټا ماینس ساین الفا ساین بیټا. اوس تر دې سټیپ پورې خو مونږ رالو. اوس دې ځای نه کول څه دي. که چېرې مونږ وګورو دې ځای کې ساین الفا کاز بیټا دی پلس کاز الفا ساین الفا دی. تاسو به یو څیز کتلی هغه د مونږ سره دې دواړو کې کامن سوري یو څیز کامن نه دی بلکې زمونږ نه یو غلطي شوې ده. هغه دی ساین بیټا دې ځای کې ساین بی. ښه اوس دې کې وګورئ ساین الفا انټو کاز بیټا پلس کاز الفا ساین بیټا. دې ځای کې که چېرې دې ساین له دا چې کوم په ګرین کلر کې اوس زه هایلایټ کوم دې ساین له که چېرې مونږه کاز ورله ډیویژن کې چېرته نه راپیدا کړو نو ساین بای کاز خو مونږ سره د ټینجنټ نه برابر. نو دا خو به مونږ سره ټینجنټ پام ته وانهړېږي. یاره دا خو به ښي ولې چې دا ډېر لینتي دی. داسې پام کې که مونږ لیکو نو دا لږ راشاټ کولو کوشش یې کوو. نو دې لپاره ساین الفا له پکار دی په ډیویژن کې کاز الفا چې ساین الفا بای کاز الفا شي نو په دې به ډیویژن وشي. دا شانتې دې ځای کې مونږ سره کاز الفا بای ساین الفا که مونږ رابلو نو هغه بیا مونږ سره کوټینجنټ جوړیږي. لہذا دې ساین بی له به زه په څه طریقه باندې ساین بی له به کاز بیټا راولو. نو دې لپاره طریقه سره اوس دې لپاره طریقه دا ده چې مونږه د ساین الفا کاز بیټا پلس کاز الفا ساین بیټا دا چې دی نو دې نه چېرته نه په څه طریقه باندې د ډیویژن دپاره د څیزونه راپیدا کړو کوم چې مونږ ووي. لکه ګوره مثال په طور دې ځای کې ډیویژن کې ورسره زه لیکم یو به زمونږ په کار کاز الفا بل به زمونږ په کار کاز بیټا. دا ما ملټیپلیکیشن کو لیکل. د دې کینسل کولو لپاره کاز الفا کاز بیټا دا به پاسو مو لیکم. اوس دې ځای کې یو د کمال خبره ده په دې سټیپ باندې ځان پوهیږئ. مونږه داسې کولی شو چې ساین الفا کاز بیټا پلس کاز الفا ساین بیټا. نیومریټر مې دا ړومبی ولیکه چې کوم کې دا یو ټرم هایلایټ شوی دی. دا یو ساین فنکشن چې دی نو هایلایټ شوی دی ګرین کلر کې دا ما ولیکم. دا څیزونه که زه انټرچینج کړم نو څه مسله به کوي؟ بلکل نه. انټرچینج کوم زه دا دې ځای کې دا از ایکول ټو نشان دی. دې تخیلو کې ما په غلطۍ سره امپلای زیټ ولګو. دا به شي کاز الفا کاز بیټا. دې خوا په ملټیپلای کې مونږ سره پاتې شو کاز الفا کاز بیټا ډیوایډډ بای کاز الفا کاز بیټا ماینس ساین الفا ساین بیټا. په نیکسټ سټیپ کې داسې به وکړو چې دا دې سایډ ته نیومریټر چې دی نو دا به په ډیوایډ کو په کاز الفا کاز بیټا باندې جدا جدا. د جدا جدا ډیوایډ کولو مطلب دا دی چې دا ساین الفا کاز بیټا یو ټرم دی په پلس ماینس سره مونږ سره ټرم جدا کېږي. کاز الفا ساین بیټا دا جدا ټرم دی. لکه مثال په طور فار ایگزامپل زه ځان ته ولیکم چې 2 + 3 ډیوایډډ بای
3 نو اوس د دې په ځای زه داسې هم لیکلی شم چې 2 ډیوایډ بای 3 پلس 3 ډیوایډ بای 3 داسې هم لیکلی شم. نو دا شانتې دا طریقه به دې ځای کې وکړم. دا به شي ما سره ساین الفا کاز بیټا ډیوایډډ بای کاز الفا cos beta plus cos alpha sin beta divided by cos alpha cos beta دا موږ سره کینسل کیږي. نو بس په پټو سترګو باندې به کینسل کو. دغه شانتي موږ دې ځای کې cos alpha کینسل کولی شو. نو کینسل به کو. ورپسې له باقي کار لا پاتې دی. دغه شانتي را cos alpha by cos beta minus sin alpha by sin beta یو خدا شو. اوس دې ځای کې زه څه کولی شم؟ دې ځای کې زه یو طریقه کولی شم او هغه طریقه دا ده چې زه دا cos alpha cos beta دا راولم دې ځای کې کته نو بیا خو به د دې پاور ماینس 1 شي او چې یو ډیویژن کې نور بوزم د دې پاور به پلس 1 شي. څنګه به کېږي دا؟ نو په دې باندې تاسو لږ منتقله یو اگزامپل سره ځان پوه کړئ. نو انشاءالله د دې نه بعد به بیا تاسو ته څه قسمه مشکل دا نه وي. اگزامپل دی زمونږه څه دی اگزامپل؟ نو یاره اگزامپل مونږ سره دا دی چې تاسو وګورئ مثال په طور ما سره دی 2 ډیوایډ بای 4 د دې نه څه راځي؟ د دې نه مونږ سره راځي 1 over 2 په 2 باندې چې ډیویژن وکړم 2 1 2 2 2 4 که زه ووایم چې تاسو د دې 2 over 4 په ځای باندې 1 over 2 چې لیکئ نو دې په ځای تاسو داسې هم لیکلی شئ چې مونږ سره 1 ډیوایډډ بای 4 ډیوایډډ بای 2 څنګه 2 1 2 2 2 4 نو چې 2 په 1 باندې ډیوایډ کړي واپس 2 راځي د نو 1 1 2 راځي. مطلب مې د خبرې څه دا به راوالي او دا لاندینی انس به پې ډیوایډ کړي په دې پاسنی انس باندې ورسېدی. نو دا شانتي دې ځای کې اوس دا cos alpha cos beta کوم چې اوس زه په ګرین کلر کې هایلایټر پې راکاږم دا به مونږ راواخلو او دې cos alpha cos beta minus sin alpha sin beta ته به یې لاندې ډیویژن کې ولیکو. نو دا به دې ځای کې مونږ روان کړو پاس نه چې تاسو پې پوه شئ 1 به ورته ولیکو او لاندې به ډیویژن ته راولو cos alpha cos beta. اوس دې لاندیني ته تاسو وګورئ نو دا دې خوانې چې ما څنګه جدا جدا ډیویژن کې واغوستو نو په نیکسټ سټپ کې به چې دی نو دا هم جدا جدا پې واخلو. cos alpha به cos alpha سره کینسل شي او cos beta به نه کینسل کېږي دې خوا به پاتې شي. نو دې ځای کې به راشي ما سره یا ورګه تاسو به دې کې یار کنفیوز شئ نه کینسل کوو دې ځای کې. نیکسټ سټپ ته چې ورشو مونږه نو پاس به راشي 1 divided by cos alpha cos beta divided by cos alpha cos beta اوس کینسل کېږي دواړه نو کینسل به یې کړو. دغه شانتې ماینس sin alpha sin beta divided by cos alpha cos beta دا خو ښه sin alpha sin beta divided by 10 اوس نیکسټ سټپ دې کې به زموږ څه شي نو څه څیزونه چې ما کینسل کړل هغه ترې نه روانوم cos beta دا لاړو cos alpha دا کینسل شو cos alpha by beta دا کینسل شو دې په ځای موږ سره پاتې شو 1 sin alpha sin beta by cos alpha cos beta دا پاتې کېږي. اوس دې سره مخکې څه کول دي نو دې لپاره چې ځان ته لږ منتقله empty space دا کریټ کوو نیکسټ پیج طرف ته ځو. نو نیکسټ پیج باندې خو مونږ سره په منځ کې البته دا روان مې کړ ځان ته دا ایکویشن چې دی نو دا لیکو sin alpha by cos alpha په ځای زه څه لیکلی شم سوچ وکړئ لږ منتقل دې کې منځ کې ملټیپلیکیشن دی sin alpha by cos alpha دې په ځای زه لیکلی شم ټینجن الفا یا ورګه دې ځای لیکو بیا به خیر ورپسې سمپلیفیکیشن وکړو by cos alpha پلس ورپسې دې موږ سره sin beta by cos beta او ورپسې له څه شی دی
1 divided by 1 minus 1 multiply 1 divided by 1 minus sin alpha by cos alpha into sin beta divided by cos beta. تاسو ته وختي ما وویل چې ټینجن دا موږ سره ټیټا برابر دی د ساین ټیټا بای کاس ټیټا. که څوک پروف غواړي نو چې دا ویډیو شته دی لینک کې کتلی شئ ډسکرپشن کې ما ورکړې ده. نو دا به شي ساین الفا بای کاس الفا نو ټینجن الفا دغه شانتي ورپسې له چې دی نو پلس ساین بیټا بای کاس بیټا نو دا به شي ټینجن بیټا. اوس دغه شان ملټیپلای 1 به شي ډیوایډډ بای 1 minus sin alpha by cos alpha نو tangent alpha شو او sin beta by cos beta نو tangent beta شو. اوس دینه بعد یو سټپ کې سمپلیفیکیشن وکړئ نو دا به شي tangent alpha plus tangent beta divided by 1 minus tangent alpha tangent beta. دا شو زمونږه د ټینجن دپاره ډیرایویشن چې ټینجنټ کله مونږ سره سم راشي یعنې د دې رایټ هینډ سایډ که زه ولیکم دا به شي مونږ سره ټینجن الفا پلس بیټا. نو د دې نه به مونږ سره راځي هغه دی ټینجنټ اف فرست اینګل پلس ټینجنټ اف سیکنډ اینګل ډیوایډډ بای 1 ماینس ټینجن الفا ټینجن بیټا. اوس که چېرې تاسو ماینس بي پته لګول غواړئ چې که چېرې دې کې منځ کې ماینس راشي نو څه به کېږي نو هغې دپاره د زیات څه تکلف ضرورت نشته دی بلکې هم دا فارمولا ځان ته نیکسټ پیج ته نیکسټ کور ته اړو نو په هغې باندې انشاءالله چې دی لیکل کوو نو دا به زموږ دپاره ډېر مفید وي فایدهمند به وي. اوس ټینجن الفا ټینجن بیټا د دې ډیرایویشن خو مونږ وکړو نو چې د ماینس دپاره پته لګوم دې ته به ایکویشن 1 نوم ورکړو نو ماینس دپاره بي به پکې له ماینس بي کړو نو دا به شي مونږ سره ټینجنټ الفا خپل ځای راغی پلس ټینجنټ ماینس بي ډیوایډډ بای 1 ماینس ټینجنټ الفا ټینجنټ minus b is equal to tangent alpha نو پلس په ځای به شي ماینس او b. اوس سیده رایټ هینډ سایډ مونږ سمپلیفای کو سوري لیفټ هینډ سایډ نو دا به شي مونږ سره ټینجنټ الفا دا ماینس په بهر راوځي وجه سره چې دا آرټ فنکشن دی د دې نه دوه یو فارمولې ډیریویشن د مخکې مونږه د دې پلس والا فارمولې نه مخکې مونږه وکړه دا ډیریویشن چې دا مونږ سره څنګه ټینجنټ ماینس b برابر دی نو ډیوایډډ کې به شي سره مونږه 1 چې دا ماینس بهر راوځي دې ځای کې دې ماینس سره ملټیپلای شي دا به شي پلس 1 پلس ټینجن الفا ټینجن بیټا دا مونږ سره د څه نه راغی دا مونږ سره راغی د ټینجن الفا ماینس بیټا نه. دا اوس زمونږه هغه ډیرایویشنز امید لرم چې انشاءالله تاسو به په دې باندې پوه شوي یئ. د دې نه پس نور ډیرایویشنز یا کوېسچنز چې دی نو هغه به په بل لیکچر کې کوو. اوس لیکچر خو کافي اوږد شو البته که چېرې کم کسان هغه په یو سیریز کې کتلی نو ډېر فایدهمند به وي او چا چې دی نیمګړه کې پرېښودی نو زما په خیال چې دی نو هغوی له هم پکار دي چې په خپله باندې پریکټس کړي. جزاکم الله خیر والسلام علیکم ورحمة الله.